طالبان کندهار کې وروي غونډه جوړوي. د طالبانو سرپرست حکومت په پام کې لري چې په کندهار کې لوی جرګې ته ورته یوه لویه غونډه جوړه کړي. د کندهار لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ نور احمد سعید وایي چې دا غونډه یې د ولسي خلکو په غوښتنه جوړه کړې او د 2000 شاوخوا خلک یې پکې ګډون وکړي. نوموړی زیاتوي په دې غونډه کې به د طالب چارواکو ترڅنګ تر ډېره پورې پخواني حکومتي چارواکي، دیني عالمان او عام وګړي برخه واخلي. د حافظ سعید په وینا د دې غونډې جوړېدو هدف په افغانستان کې پر روان وضعیت عمومي او ملي مسایلو بحث کول دي. په همدې حال کې کندهار کې ځایي سرچینو اطلاعات وروسته وویل چې د دې غونډې پر مهال به د طالبانو سرپرست حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم وینا وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو سرپرست حکومت هڅې پیل کړي ترڅو لوی ولسي غونډې جوړې کړي او له همدې لارې د خلکو ملاتړ خپل کړي. د چارو شنونکي که څه هم د دغه ډول غونډو جوړېدل مهم بولي، خو ټینګار کوي چې طالبانو حکومت باید د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او له نړیوالو سره پر خپلو کړیو ژمنو کلک ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څه موده وړاندې هم کابل کې د علماو په نوم یوه لویه غونډه رابللې. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.